سلامونه ګرانو دوستانو، امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د 2023 کال نړیوال جام لپاره افغان کرکټ بورډ خپله لوبډله اعلان کړله چې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبډله ده او ډېرو ځوانانو ته هم چانس پکښې ورکول شوی دی او نوین الحق او عظمت الله عمرزی یو ځل بیا راغلي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د ورځنیو سیالۍ د راتلونکي نړیوال جام لپاره خپله لوبډلې نوملړ اعلان کړی دی چې لږ تر لږه 3 چټک توپ اچوونکي هم غوره شوي دي. په پلان شوي نوملړ کې ښکاري چې د فضل حق فاروقي ترڅنګ بل افغان چټک توپ اچوونکی نوین الحق هم له اوږده ځنډ وروسته د ورځنیو سیالۍ لپاره غوره شوی دی او ترڅنګ عبدالرحمن رحماني هم پکښې ښکاري. افغان کرکټ بورډ په توپونه کې ریاض حسن هم اخیستل شوی دی چې د افغانستان په ګټه یې لومړۍ لوبه په 2022 کال کې د نیدرلند خلاف وکړله او تېره میاشت د پاکستان خلاف هم په یو لوبه کې د اوپنر په صفت باندې ولوبېده چې 34 منډې یې وکړلې او بل اکرام الخیل چې د ګربز د ناجوړېدو په صورت کې د وکټ ساتنې رول هم لوبولی شي له نسبته له اوږده ځنډ وروسته لوبډلې ته راګرځېدلی دی. په راروان نړیوال جام کې افغان لوبډلمشر حشمت الله شاهدي وایي د کرکټ د غوراوي کمیټې د نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړله چې د هیوادوالو استازیتوب به وکړي. د افغان لوبډلې نوملړ حشمت الله شاهدي، لوبډلمشر رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، احمدشاه زلمتی، ریاض حسن، نجیب الله ځدران، محمد نبي عیسی خیل، اکرام الخیل، عظمت الله عمرزی، رشید خان ارمان، نور احمد لکنوال، عبدالرحمن رحماني، فضل حق فاروقي، نوین الحق، مجیب رحمان شامل دي. په اعلان شوي نوملړ کې د افغانستان پخوانی الونډرانو بالر ګلبدین نایب چې د تیر نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلمشر اوس په احتیاطي لوبغاړو کې ځای پر ځای شوی دی او دا رقم فرید احمد ملک، شرف الدین اشرم په احتیاطي لوبغاړو کې دی چې د اړتیا په وخت کې به افغانستان لوبډلې برخه وګرځېږي. ټاکل شوی دی چې د 2023 کال نړیوال جام کې به لسو لوبډلو ترمنځ د نړیوال جام سیالۍ د نومبر تر 19 نیټې به روانې وي. په دغه مهالویش کې به افغانستان خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر پر 9 نیټه د بنګلادیش سره وکړي او له دې مخکې به د سریلانکا د سویلي افریقا سره به تمریناتي سیالۍ هم ولري. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.